په نوبت مه راته درېږئ په په نوبت مه راته درېږئ زه له دیواله د لالي لارې څارم او د سرزورۍ انجام دې ولید د سرزورۍ انجام دې ولید اوس به وړوکی لیور کړم کونډه دې کړم په لالي دوه مستې میینې په لالي دوه مستې میینې که خدای کړې بنې کور به سره سکروټه شي زبردست ډېره او لالیه څه شوې غږ راوکړه لالیه څه شوې غږ راوکړه د لیوره کټ ته مې ناخوښې خیږه مینه دې ته ورته یو بله ډېره عالي وه لالیه ستا په نوم یې وکړه لالیه ستا په نوم یې وکړه ستا په نوم یې وکړم خو د لیوره په نامه کټ ته وختم لالیه سترګو کې مې ته یې لالیه سترګو کې مې ته یې چې د لیوره کټ ته ورځم پټې کړم ډېر زبردست او د بنې غږ راباندې وشو د بنې غږ راباندې وشو لکه ورسته ونه پر ځای راپرېوتم بیا د بنې غږ راباندې وشو لکه ورسته ونه پر ځای راپرېوتم بن مې د پلار تر کوره بوزه بن مې د پلار تر کوره بوزه چړنګه بنګه دې پخوا د رړنګه شمه خپلې لیکې او ډېرې ښایسته دي نور لرې و نو ټپې کې سړی خپله ولیکي نو بیا باید ونه وایي چې خپله یې لیکي که نه ځکه ټپې چې تر اوسه تعریف شوي د هغه خپل شاعر نه لري تا خو ګوره ځان معلوم کړ هر څوک یې وایي که نه نن مې د بنې نوبت نه دی نن مې د بنې نوبت نه دی په سرب پالنګ به زربرق ودړوم ډېره زبردست زما په خپله زړه نری دی زما په خپله زړه نری دی د کټ په لنګه راته مه کښېنه میینه د دمبورې غږ مې تر غوږ شو د دمبورې غږ مې تر غوږ شو په میراثي کوټه کې ګرده تاوېدم جګړې نه کرارېدلې د جیب شیان دې رالیږي تا ښخوي وروستۍ ټپه ده چې نجلۍ زما لایقه نه یې نجلۍ زما لایقه نه یې د پلار په کور کې د خدای کونډه کړم